حکیمانه او ښې خبرې باید عمل پرې وکړو. بخنه لغت اخیستلو ډېره غوره ده. باید چې خلکو ته بخنه وکړو. د ټولو انسانانو پوهه سره برابر نه ده. ښه سړی هغه دی چې د خلکو غم ورسره وي. سپین او پاک نیت لویه مالداري ده. ناپوهه سړی د پند او نصیحت څخه پروا نه کوي. د بدخویه سړي علاج مرګ دی. په هر کار کې عدل او نیاو ښه دی. مور او مالدار هغه دی چې سترګې مړې وي. مومن هغه دی چې تل د ایمان غم ورسره وي. په خپله برخه خوشحاله اوسه، د بل برخه یا قسمت مه غواړه. ښه سړی هغه دی چې ځای وپېژنده چې په سړي ته به راشي ورسره ګناهونه هم کمیږي. بد سړی په تعلیم ښه کېدلی نشي. څوک چې له سترګو پناه شي له زړه هم وځي. نو باید په دغه خبرو باندې عمل وکړو.